د ننګرهار د سرورود ولسوالۍ وروستۍ پیښې عاملین ونیول شول. سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمه خبرونو ته. د ننګرهار امنیه قومندانۍ بیان سید طیب حماد وایي چې په نیول شویو کسانو کې 4 سړي او یوه ښځه هم شامله ده. د ننګرهار امنیه قومندانۍ بیان سید طیب حماد په دې اړه وایي: څو ورځې وړاندې په سرخرود ولسوالۍ کې غمجنه پیښه رامنځته شوه چې د یوې کورنۍ 6 تنه په ډېره بېرحمانه توګه په شهادت رسېدلي وو. وروسته قاتلینو د ساحې څخه فرار کړی و چې امنیتي ځواکونه د استخباراتو سره په همغږۍ لاس په کار شول ترڅو د یادې پیښې قاتلین وپېژني، ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. او بالاخره وتوانېدو چې د 15 تنه د یادې پیښې عاملین چې په دې کې یو خوریی او یو خور شامله ده، دوی غوښتل چې یاد کور ته ورشي او د دوی پیسې او نور قیمتي توکي او کوم پاسپورتونه چې په کور کې د یادو کسانو موجود وو ترڅو دوی خارج ته لاړ نشي، دا ټول ترې لاسته راوړي. بالاخره دوی پیژندل کېږي او دغه 6 تنه په شهادت رسوي. نیول شوو کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی چې اوس مهال تر پوښتنو او ګروېږنو لاندې دي چې وروسته به رسما عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. د قرباني شوې کورنۍ غړی او د اسفندیار ورور وایي: زه میرویس یم، د اسفندیار ورور یم او دغه کوم شهیدان چې موږ پلار مې او ورېندار مې او ورورونه مې شهیدان کړي دي دغه کوم ظالمانو د اسلامي امارت په خپل وخت او زمان باندې ونیول او د قانون منګولو ته سپارلي دي او د اسلامي امارت نه مې دا خواست ده چې شریعت ورباندې جاري. د قرباني شوې کورنۍ یو بل خپلوان او د اسفندیار ماما وایي: حاجي داود خبرې کوم، د اسفندیار د عمه زوی یم. د اسلامي امارت د مسؤلینو چارواکو نه ډېره زیاته مننه کوو. موږ په تصور کې نه وو چې دومره سریع او تیز اقدام به وشي او دغه قاتلین او مجرمین د وحشي حیوانات به گرفتار شي او خو انشاءالله ډېر په لنډ وخت کې دا گرفتار کړل او ډېر ترې ناراضي